السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو په خیر راشئ. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني سوله زموږ لومړیتوب دی. دا باعزته سولې لپاره هڅه کوو. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې لا جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. ولسمشر غني د ثور د یتمې په مناسبت په خپره کړي پیغام کې ویلي د دې وخت دی چې ټول په ګډه د کورونا پر ضد مبارزه وکړي او دغه وژونکي پدیده له خپل هیواده ورکې کړي. د په وینا افغانان په دې حساسو شرایطو کې تر بل هر وخت یووالي او د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري. ولسمشر غني بیا هم پر طالبانو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. ولسمشر زیاته کړه چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، نو له همدې امله د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ده. هغه ټینګار کړی چې افغان حکومت د سولې لپاره اساسي ګامونه اوچت کړي دي او لا هم هڅه کوي چې افغانستان ته یو باعزته سوله راولي او په دې توګه دلته روانه جګړه ختمه کړي. ولسمشر غني داسې مهال پر طالبانو د سولې غږ کړی چې دغه ډله افغان حکومت او امریکا د سولې په لار کې د خنډونو په جوړولو کې تورنوي. تر یوې بلې ویډیو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.